क्लास 10 ته ریویو एक्सरसाइज 1 کې مونږ سره کوېسچن نمبر 2 طرف ته راځو. په لاست لیکچر کې مونږ د ام سی کیوز کړو ته دی چپټر. اوس کوېسچن نمبر 2 مونږ سره ډیر سمپل او ایزی کوېسچن ګیون دی هغه چا د پاره چې چا چپټر صحیح مانو کې کړی وي. 2w پاور 4 ماینس 5 انټو w پاور 2 پلس 2 ایکول ټو 0. که تاسو ته یاد وي نو داسې قسمه ایکویشنز چې هغه مونږ سره بای کوادریټیک وي نو د دې سولف کولو طریقه مونږ ویلې وه چې مونږ به دې کې دا طریقه وکړو چې اومیګا سکویر به د یو بل ویریبل ایکس وائی زی یا اے بی سی ډي چې کوم تاسو ته آسان وي د هغې سپوز کو. نو لحاظه دا سټپ به زه په دې کې ډایرکټ وکړم. سولف کول دی زمونږ نه ریکوایرډ کې دا دی ګیون ډیټا کې مونږ سره کوېسچن دی هغه تاسو خپله هم لیکلی شئ. زه به ووایم چې لیټ x is equal to w square. نو چې ما سره x w square شو نو د w پاور 4 د پاره به ما سره x square شي یا دې په ځای داسې هم لیکلی شم چې د ایکویشن لږونته کې ځان ته دا دې پام کې ولیکم چې 2 w square whole square minus 5 w square plus 2 equal to 0. اوس چې ریپلیسمنٹ دې کې وکم نو دا به شي ما سره 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. د دې نه بعد سټپ کې چې دی مونږ سره به درې میتھډز دي د هغې نه یو میتھډ یوز کیږي. یو د مونږ سره فیکټرایزیشن، بل د مونږ سره کوادریټک فارمولا او بل د کمپلیټینګ سکویر. دې ځای کې که زه وګورم نو 2 ملټیپلای 2 د دې نه راځي مونږ سره 4 او دغه شانتي ماینس 5 که زه دوو انسو ته سپلیټ کم چې د هغې د ایډیشن نه مونږ سره ماینس 5 راځي نو ماینس 4 او ماینس 1 نو د دې د دواړو ایډیشن نه مونږ سره ماینس 5 راځي او که چېرې دا دواړه زه ملټیپلای کم نو د دې نه مونږ سره پلس 4 راځي. په دې وجه باندې زه به دې ځای کې فیکټرایزیشن میتھډ یوز کم. 2x سکویر minus 4x minus x plus 2 equal to 0. next step کې بچ دی نو 2 تینا کامن کو او x په تینا هم کامن کو. دې دواړو نه چې مونږ سره 2x کامن شي نو یو x پاتې شو بل minus 2 2 4 شو. دغه شانتي د دې بل نه به مونږه minus 1 کامن کو نو دا به مونږ سره x minus 2 equal to 0 شي. ماینس 1 مونږ دې ځای ځکه کامن که چې مونږ سره دا دواړه یو شانتي شي یعنی دا x minus 2 او دا x minus 2 سیم فیکټرز مونږ سره راشي. په نیکسټ سټپ کې به مونږه د دې دواړو ټرمز نه کامن واخلو. یو ټرم مونږ سره از ا هول 2x into x minus 2 دی او بل ټرم مونږ سره minus 1 into x minus 2 دی. x minus 2 مونږ سره په دواړو کې کامن دی نو x minus 2 چې دی کامن کو نو مونږ سره پاتې شه په دې کې 2x او په دې بل کې مونږ سره پاتې شو ماینس 1 ایکول ټو 0 شو. اوس مونږ ویلی دي چې کله مونږ سره دا شانتي دوه لینیر فیکټرز په ملټیپلیکیشن کې راشي او هغه از ایکول ټو نه بل سایډ ته 0 لري نو مونږ به دواړه د 0 سپوز کوو 1 by 1. نو دې ځای کې به زه ووایم چې EITHER either x minus 2 equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0. که چېرې مونږ سره x minus 2 د 0 برابر نو د دې مطلب دا دی چې x مونږ سره د پلس 2 برابر دی. دغه شانتي که 2x minus 1 equal to 0 وي نو 2x مونږ سره د 1 برابر شي چې د equal to نه 1 اخوا شفټ کم. په دواړو سایډو باندې به 2 ډیوایډ کم نو چې دې سایډ ته 2 ډیوایډ شي نو 2 به کینسل شي او دې خوا به 1 ډیوایډډ بای 2 راشي. د x مونږ سره یو ویلیو راله 1 over 2 او د x بله ویلیو مونږ سره راغله پلس 2. که مونږ وګورو نو په کوېسچن کې مونږ ته وایي چې سولف او سولف والا کوم چې کوم ایکویشن دی نو هغې کې مونږ سره اومیګا ده یعنې ډبلیو. دې ځای کې مونږ د x ویلیو سپینډ کړی دی مطلب دا دی چې مونږ به دوباره پوټینګ کوو په دې ایکویشن کې x is equal to w سکویر. نو x is equal to w سکویر هغه ویلیوز چې زه پاینډ کوم نو دې ځای کې به زه پوټینګ بیک وکم بټ
x is equal to w square implies that w square is equal to 2 او دې ځای کې به شي موږ سره w square is equal to 1 divided by 2 چې square root cancel کوو نو په دواړو سایډو به square root راشي د w square نه به square cancel شي او w به موږ سره د plus minus under root 2 برابر راشي دغه شانتي چې مونږه دې سایډ ته simplification وکړو نو په دواړو سایډو به square root واخلو بعضې کسان وایي یاره وایي دې ځای کې خو ته دا نه لیکي چې taking square root taking دا taking دا نو ایگزامینر چې تاسو سټیپس ته ګوري هغه به د دې نه اتومیټیکلی اندازه لګوي شرط دا دی چې تاسو صحیح طریقې سره روان یې دا انډر روټ په 1 هم راځي نو دې نه به 1 راشي او په 2 راځي نو 1 اوور انډر روټ 2 هم لیکلی شي یا انډر روټ 1 ډیوایډډ بای 2 ایز ا هول هم لیکلی شي چونکې موږ سره ایکویشن دا بای کوادریټک دی یعنی هایست پاور موږ سره د ویریبل هغه 4 دی لہذا د دې سلوشن هم موږ سره هغه 4 رالل نو solution set به زه ولیکم SS is equal to plus minus under the root 2 او plus minus under the root 1 divided by 2 دا شو زموږ solution set امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ ډېر سمپل او ایزي کوېسچن دی چې تاسو یو ځل پریکټس کوئ نو بالکل به پهله پوه شئ د دې نه بعد راځو کوېسچن نمبر 3 طرف ته Question number 3 statement کې مونږ ته دا وایي چې find the constants A and B په دې equation کې مونږ سره A یو constant دی او B یو constant دی وی دا تاسو find کړئ given that x is equal to minus 1 x is equal to 1 both solutions of the equation solution of equation کې دو مطلب دا دی چې که چېرې مونږ x is equal to 1 او x is equal to minus 1 په دې equation ax square plus bx plus 2 کې پټ کو نو موږ سره به د ایکویشن لیفت هینډ ساید او رایټ هینډ ساید خپله کې ایکول راځي یعنی دا ایکویشن به سیټیسفای کیږي موږ سره دواړه سلوشن ګیون دي د کوادریټک ایکویشن په دې وجه باندې موږ ایزیلی A او B کانسټنټس فایند کولی شو دې لپاره به زموږ طریقه کار څه وي نو راځو سلوشن طرف ته ځان ته به دا ایکویشن ولیکو ax square plus bx plus 2 equal to 0 مونږ سره ګیون دي سلوشنز دې ته به زه ورکړم ایکویشن 1 سینس x is equal to چونکې مونږ سره x is equal to minus 1 یو سلوشن دی په دې وجه باندې دا به دا ایکویشن خامخا سیټیسفای کوي نو دا سټیټمنټ به ورته مونږ ولیکو سینس x is equal to minus 1 is a solution so it will satisfy the given equation د دې سټیټمنټ لیکلو نه بعد چې دی نو پوټینګ به وکړو په دې ایکویشن کې put x is equal to minus 1 لہذا په دې ایکویشن کې چې زه x is equal to minus 1 پوټینګ وکړم نو a into minus 1 سکویر بشي plus b into minus 1 بشي plus 2 equal to 0 د دې نه بعد سټیپ کې مونږ سره چې په ماینس 1 باندې سکویر راشي دا به پلس 1 شي او a سره چې ملټیپلای کړي نو د دې نه به مونږ سره پلس a واپس راشي دغه شانتې چې دی مونږ سره د ماینس b بشي او پلس 2 equal to 0 بشي دا د شما سره ایکویشن 2 د دې نه بعد چې دی نو پټ x is equal to plus 1 ولې چې دا هم مونږ سره سلوشن دی چې x is equal to 1 په کې لپټ کم نو د دې نه به ما سره راشي a into 1 square plus b into 1 plus 2 equal to 0 next step کې به ما سره شي a plus b plus 2 equal to 0 دا رشه ما سره equation 3 equation 2 او equation 3 که وګورو نو موږ سره دوه linear equations دي او دا linear equations یعنی simultaneous linear equations مونږه په مختلف میتھډز باندې سولف کولی شو چې یو پکې الیمینیشن ده بل پکې سبسټیټیوشن ده دې ځای کې ماته چې کوم آسان لګي هغه الیمینیشن میتھډ ده یا کینسلیشن میتھډ ورته هم ویل کیږي او د دې وجه دا ده چې دې ځای کې مونږ سره د بی ویلیو دا چې کوم ماینس بی ویلیو ده
او دا پلس بی ویلیو نو دا خپله کې کینسل کیدی شي. که چېرې زه دا ایکویشن 2 او ایکویشن 3 ایډ کړم ما سره به ویریبل صرف ا پاتې شي. لہذا زه دې ځای کې سټیټمنټ لیکم ایډ ایکویشن 2 اینڈ ایکویشن 3. ایکویشن 2 او ایکویشن 3 خپله کې ایډ کړئ. نو دې ایډ کولو دپاره به دې ځای کې زه دا ځان ته ولیکم a ماینس b پلس 2 ایکول ټو 0. لاندې به ورسره ولیکو a پلس b پلس 2 ایکول ټو 0. منځ کې به پلس ولګي. نو دې ځای کې موږ سره ماینس p پلس b کینسل شو او ریزلټ کې به موږ سره a پلس a نو دې ځای کې 1a دی 1a دی نو دا به شي موږ سره 2a پلس b ماینس b کینسل شو پلس 2 پلس 2 نو د دې نه به موږ سره راشي پلس 4 او 0 پلس 0 نه به موږ سره اگین 0 راشي. دا یو ایکویشن چې زه سولف کم نو د دې نه به ما سره راشي 2 چې ته کامن کو a پلس 2 ایکول ټو 0. که مونږ وګورو آیا دا 2 خوس ملټیپلیکیشن کې دی نو آیا 2 د 0 برابر کیدی شي؟ نو دې ځای کې به مونږ ووایو چې 2 خو مونږ سره د 0 برابر نه دی ځکه چې دا یو کانسټنټ نمبر ده. نو دویم شرط پاتې کیږي چې مونږ سره a پلس 2 دا به 0 برابري. نو a پلس 2 که چېرې مونږ سره د 0 برابري نو بیا a به مونږ سره د ماینس 2 برابري. دا مونږ سره راغی زمونږه د a ویلیو. د b ویلیو پاینډ کولو دپاره زه به راشم واپس په دې ایکویشنو باندې به یو نظر وغورځوم چې په کوم یو ایکویشن مدد کې اغوستو باندې زه ډایرکټ چې دی نو روټ پاینډ کولی شم یا د b ویلیو پاینډ کولی شم. ایکویشن 3 ایکویشن 2 او د دې نه علاوه ایکویشن 1 د درې واړو نه زه د a ویلیو پاینډ کولی شم. خو ایکویشن 1 کې به ما سره د x په ځای هم ویلیو پټ کوم. البته په 2 او 3 کې د x په ځای ویلیو ما الریډي پټ کړې ده. نو که چېرې زه په ایکویشن 2 کې پټینګ وکړم یا ایکویشن 3 کې نو ما سره به روټ هغه راشي. د a ویلیو مونږ سره هغه ماینس 2 راغلی ده. نو ایکویشن 2 تر اوسه ته دې ایکویشن کې پټینګ رانی نو پټ a از ایکول ټو ماینس 2 ان ایکویشن 3 او دا ایکویشن ډیر اسانه باندې به تاسو سولف هم کړی شئ. نو a ماینس 2 چې پټ کړئ نو دا به شي موږ سره ماینس 2 پلس b پلس 2 ایکول ټو 0. پلس 2 او ماینس 2 موږ سره کینسل کیږي. د دې نه بعد موږ سره پاتې شو پلس b ایکول ټو 0. تاسو وکتل چې موږ سره د ایکویشن 2 او ایکویشن 3 کې پټینګ کولو نه بعد سیم ویلیو راځي. لہذا د a ویلیو از ریزلټ که چېرې تاسو لیکئ نو ریزلټ په ورته دې ځای کې هیډینګ ورکئ. Thus a is equal to minus 2 and b is equal to 0. The question number 2 موږ سره question number 3 answers هغه راغلل. Question number 4 طرف ته راځو. Find all values of x such that x square plus 5x plus 6 and x square plus 19x plus 34 are equal. که چېرې موږ سره دا ایکویشن سلوشن نو دا ډېر سمپل دی خو ویډیو هغه زموږ نه لږه لینتي شوه په دې وجه باندې دا به نیکسټ ویډیو کې سولف کو.